تربیت د بچو په کومه طریقه باندې کو او موږ له څه پکار دی په باب د تربیت کې د اولاد تربیت دومره مهم دی او ځکه مهم دی د دنیا په څلور وانو ګوټونو کې چې څومره علما دي مشایخ دي دا ټول د میندو د پلارانو د تربیت نتیجه ده. نن سبا زموږ نوجوانان او خاص کر کې ماشومان په دې معاشره کې او زموږ په دې ماحول دا به څنګه موږ کولی شو چې هغې له موږ تربیت ورکړو په څه طریقه له تربیت ورکړو. د اولاد د تربیت دپاره به موږ او تاسو قرآني او نبوي لاره اختیار کړو. د بچو د صلاحیت او د اصلاح دپاره هر خاوند له پکار دي چې ښه ښځه پیدا کړي. الزوجة الصالحه یا المرأة الصالحه نیکه بیبي چې کور ته راغله دا بچی به د مور او پلار د نیکوالي د وجه نه په خپله صالحه راځي. زموږ د معاشرې بدبختي دا ده چې موږ اولاد ته خیرې ډېرې کوو. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لا تدعو على اولادکم تاسو اولاد ته خیرې مه کوئ. ولې؟ هسې نه چې ته د خیرې کې او د قبلېدلو وخت او خیرې به دې قبول شي. Don't forget to like and follow Rana Studio.